अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। वअन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अन्नहु क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहि स्सूरा क़ाल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिब्रील नफ्सी क़द नुइयत। क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम अल-आखिरतु ख़ैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान फीहि रसूलुल्लाहि मुखल्लदा। वअहसन मिनक लम तर क़त्तु ऐनी वअजमल मिनक लम तलिदिन निसाअ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाअ। छेला मुंद द्वेद छादला सलाड़ा बस पदिन दुनिया मवाड़ा मिरादे बुनई लटवीस वर्त गुरी दहवा वहली ठूल दलात मनादे वखातिर दद्वी दरब आसानी वालमा शिप हशर नशर सुमरा सकरादे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक व ज़ौक़ सरा बजी आवाज़ दरूद शरीफ बोलो। ज़मा काबिल कदर
معززو سامعین و حضرات ورونو، نننی بیان کی هغه عظیم و حقونو وضاحت کولی شي چې څه حقوق الله دی او څه حقوق العباد دی. خالق کائنات زمونږ استاسو د پیدایش سره زمونږ د تمامي زندګۍ د پاره یو شریعت او قانون هم جوړ کړی دی. په هغه عظیم قانون د شریعت کې الہ العالمین هغه لوی منعم ذات چې الہ العالمین دی په خپل عبادت باندې نعمت د بدلی د پاره او شکرانی د پاره څه حقوق ذکر دي او څه حقوق الہ العالمین د مخلوق په مخلوق باندې خدي. بیاي ولوی فیصله ځان سره کړی دی او فیصله دا ان رحمتي سبقت غضبي. الہ فرمایي چې زما رحمت زما په غضب باندې مستواله کړی دی. کله چې الہ العالمین عبادت د معصیات او گناهونو په وجه باندې په غضب شي، عزم او اراده د دیو کې چې دا بنده غرق کی هلاکی کی عذاب کراولی، هغه عظیمه وعده رب کائنات دنیا کې خزاندا اخلاص چې فرمایي ان رحمتي سبقت غضبي، هغه وعده او هغه ته چې وګوري د الہ العالمین غضب سوړ شي. او دویمه دا فیصله کړی دا چې الہ فرمایي ز خپل حقوق عبادت د توبه او دا استغفار او ډیرو سيزونو سره معاف کوم. د مخلوق چې ما او مخلوق باندې کم حقوق و ذکر دي هغه نه معاف کوم تر څو پورې چې دغه بنده په خپل معافي غوښتي نه وي نو الہ العالمین د مخلوق حق نه معاف کوي. د مخلوق په حقوق کې څه آداب کې تقصیر دی، چا د مور او پلان آدابو کې کوتاهي کړې وي، چا د خپل استادانو مشایخ او علماو په آدابو کې کوتاهي کړې وي، چا د گاونډیانو حق نه وي ساتلی، چا د مسلمان نور حقوق ضایع کړې وي، هغه حقوق دی. او څه حقوق داسې دي چې هغه واجب الاختصاص دي، د هغې بدل واپس کم دی نو بیا لازم وي. چا یو سړی په سپېړه وهلی وي، چا ته کنزل کړي وي، چا باندې ټاپه د کفر او د شرک او بدعت لګولی وي، دا ټول دغه دي چې د هغه زړه ته یې پیازار ورکړي دي او هغه حق لري چې د ده نه د دې انتقام واخلي. نو دغه شانته حقوق چې هغه مفضي ظلم ته وي او په چا باندې پاتې شي نو دا حقوق الہ العالمین نه معاف کړي، دا عزم کړي دی، دا قصد کړي، دا اراده کړي، دا ځان سره فیصله کړي. نو هر انسان د چا مال ور باندې وي د هغې د خلاصي چا سره مظلمت او ظلم یې کړی وي د هغې د عفو غوښتل دا یو عظیمه فریضه ده په هر بنده باندې او هر کس باندې، ځکه چې هغه ورځ باندې بیا چې خلاصول په سپېړه نه کېږي، چې څوک چې په سپېړه ووهل نو ګینې هغه دنیا کې به هغه راولي او تا به یو سپېړه ووهي، بلکې ستا چې کمې نیکۍ دي هغه نیکۍ به تا نه لرې کړی شي او د هغه انسان مظلوم عملنامه کې به واچولی شي. داسې خلک به هم وي چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته لوی فقیر ویلی دی چې د هغه دومره ظلمونه کړي وي په خلکو باندې چې هر یو کس را روان وي دته
زدی وحلی ام بدل راکا ما ته دې کنزل کړي بدل راکا ما دې پیسې وحلی بدل راکا دا ټول کسان سره روان وي او ددنې کې به سلبولی شي فرشتگان په عرض کې الہ ته چې څومره نیکۍ وي هغه ته خلکو یوړي خلکو حقوق نورم لا پاتې دي امر به وشي چې د چا حقونه پې پاتې وي د هغې ګناهونه راواخلئ او په دغه انسان یې امبار کړئ دا لوی بدقسمته فقیر دی چې نیک عمل برباد شه لاړه خلکو یوړه او بد اعمال د خلکو په ده باندې امبار شو معززو دا قسم حقوق مونږ علماو نه پاتې وي مونږ هم وي خواصو باندې وي او عوامو باندې وي طالبانو باندې وي خاصتا د مشران طالبان چې وي دوی سره چې دا واړه چڼیان دي نه څه خبره باندې هغې ته څپېړې ورکوي سره د دې چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د مخ د څپېړې نه منع کوي چې مخ د انسان به په څپېړه نه وهئ او څوک هغه دی چې هغه خپل ماشوم په مخ نه دی وهلی او یا کوم استاد دی چې شاګرد په مخ نه دی وهلی دا چې ستا د تعلیم د پاره بیا هم څه د جواز لار به پیدا کی او د ادب لپاره وي هم د جواز لار به پیدا کی خیر کرت ذاتیات منځته راشي ماشوم بچې د پلار تنیخ شي د دې او ذاتي غصه راپورته شي ذاتي غصه دا مقصد کله خو دا مقصد وي چې د حق ورکما او د نه ښه سړی جوړ شي د نه زړه کې پې رحم راځي او ظاهرا یا څپېړه او یا یې په چوکه وهل دې لپاره چې صحیح تعلیم ورکول شي کله داسې وشي چې دا بچی د پلار تنیخ شي د دی او ذاتي غصه راشي ته څوک چې ما تنیغېږه ذاتیات هغه ادب او تعلیم د منځ نه وځي خپل ذاتیاتو په وجه باندې هغه ته څپېړې ورکوي خدای بې حق نه دی چې به هغه بچی د پلار نه هم پوښتنه کوي بیا دا شان استادان شاګردانو سره کله ناکله د سبق نه زده کولو په وجه باندې هغه یو ګزار وکړي خو هغه ګزار د شفقت او رحم نه ډک وي دننه زړه کې دا نه غواړي چې ده ووهي وایي چې که دا ونه وهم سبا نور هم درس نه یادوي نور هم خرابېږي هغه مؤاخذه کېږي نه ذاتیات رالل خپله غصه پې سړی پردی بچی دی دی پې زړه نه خوږوي نو چې هر قسم یې ووهه وهلی وي د دې بیا د ده نه تپوس کېدی شي معززو حق د بنده الہ نه معاف کوي دې کې دا رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خپل آخری ایامو کی امت د تعلیمات حقوق د عباد و متعلق امام شبرانی رحمہ اللہ معجم کبیر کی پدریم جلد صفحہ 98 باندې حضرت جابر بن عبداللہ و دا عبداللہ بن عباس بڑو صحابہ و دا مساندنا حدیث مرفوع پیش کئی کلا سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح دا تمام سورت نازل شا آغا سورت دی چی آخر ما نزل تمام سورتونو کی رست نازل شوی سورت دی یوصل سوار لسم مرتبہ کی نازل دی رحمت للعالمین حضرت جبریل علیہ السلام چې دا صورت راوړه ورته یې وفرمیل یا جبریل نفسی قد نعیت نعی د مړي اعلان ته ویل کېږي اے جبرائیل علیه السلام آخري صورت چې دې راته راوړه دې نه خو زما ذهن ته خبره راځي چې زما ذات او زما نفس ته د مرګ او د وفات خبر ورکړی شو نو جبرائیل علیہ السلام خوش پر رحمت للعالمین چې ګینه دې په مرګ خفه کېږي هغه ورته په ځای د دې چې نعم وایي او ستاسو د وفات اعلان دی دې په ځای ورته تسلي ورکوي ورته فرمایي الآخرة خیر لک من الاولی یا رسول الله ولې خفه کېږئ تاسو دپاره خو هغه دنیا د دې دنیا نه ډېره بهتره ده
ولسوف يعطيك ربك فترضى تا ته خو رب کریم حال تا نعمتونه درکې او د امت مغفرت به دومره بخشش درته درکې او د شفاعت به دومره لویه پراخه پیمانه دروازه درته کولو کې ترضى چې ته به راضي په هغې باندې بیا. رحمت للعالمین د جبرائیل علیه السلام د دې اشاراتو نه پوه شه چې زما نور دې دنیا کې هغه ټیم نشته. فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلالا ان ينادي بالصلاه جامعه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته محبوب فرمایي چې ځا اذان خانه ته پورته شه او په جګ आवाज سره د مدینه منورې خلکو ته اعلان وکا او نارینه او زنانه ته وایا چې د مانځ ټیم دی راشي. دی आवाज سره فاجتمع المهاجرون والانصار الى مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. څومره مهاجرین د مدینه منورې او څومره انصاریان د مدینه منورې هغه نارینه او زنانه مسجد شریف ترالل ځکه چې د اذان نه بعد د आवाज معروف نه و. اذان به وشو خلک په جمع تراتلل او هر کله چې بلال صاحب دا دویم اعلان وکړ نو خلک پوه شو چې څه مسله ده ټول په ګڼ تعداد کې رالل. رحمت للعالمین صاعد المنبر مسجد ډک د صحابه کرام او مهاجرین او انصارونه مبارک منبر ته پورته شو. حمد الله عز وجل واثنى عليه. نبی ای د الہ العالمین عز وجل ثنا ادا کړه خطبه ویلا واثنى عليه ثم خطب خطبه بیا داغین بعد تقریر کو وجلت منها القلوب وبكت العيون. اذا تقریرنا خلق ناس کو کسانو د زړونو سم اور پیدل ویریدل او داسې تقریر یو کبکت العيون څومره ناس کسانو داغی سترګو وجړل بیان د سترګو نه داغی اوخ کې لاړې. ثم قال داغین بعد رحمت للعالمین مبارک من پاسه تمام صحابو کې اعلان وکړه ایوہ الناس ای نبی کنت لکم. اے خلقو اے صحابو زستاسو د پارا څنګه نبی راغلی وما کردار د نبوت د دعوت می تاسو کې څنګه کړی دی. تمام صحابه جواب ورکړي جزاک الله من نبی خیرا. الہ چې دا یو نبی ته د نبوت رسول اجر ورکړي الہ دې ته په ټول انبیو کې بهترین کې بدل درکړي. ولقد كنت بناك الاب الرحيم خو کومږي پشان دی او مهربان پلار وی وکل اخ الناصح المشفق کومږ ته سویل کرور چې هغه خیر خوا د قوم او درونو وی او ډیر زیات مهربان وی. ادیت رسالات الله عز وجل واخلقنا وحيه. دا پیغامونه د الہ العالمین تمام په خاصه طریقه مونږ ته ادا کړی او د الہ العالمین وحی مونږ سره سمې ده. ودعوت الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. او د لارې د رب کریم خاطر دین اسلامی ته دی دعوت چلولې د حکمت نټک دعوت څنګه په موعظه حسنه سره. وجزاك الله عنا افضل ما جاز نبيا عن امته. الہ چې کم پیغمبر ته د امت بدل دعوت کې کم اجر ورکړي الہ دې تاسو ټول انبیاو کې د ټولو نه زیات اجر درکړي. فقال لهم جنبات رحمت للعالمین صحابه تمخواړو وتفرمای معاشر المسلمین اے د مسلمانانو جماعتا انا انشدکم بالله وبحقی علیکم. زه غواړم تاسو نه د خدای په خاطر باندې وبحقی علیکم او زما چې خپل تاسو باندې حق دی نبی را لېږلی شوی علیه السلام تاسو او تاسو می امت یې او هر نبی د امت د پاره پلار وی او د پلار په بچو حقوق وی. زما چې کوم حق در باندې دی دا هغه حق په خاطر او د خدای په خاطر دا خبره درنه غواړم. من كانت له فلی مظلمه فليقم فليقتص مني. دې ټول زندګۍ کې چې تاسو سره ماته راکړی دا چا په ما باندې حق پاتې وي نو د خدای خاطر وکي او زما د حق خاطر وکي هغه انسان د خاصيږي فليقتص مني زمانه د انتقام واخلي.
امت تا آخری تعلیمات دی چې رحمت للعالمین د مخلوق د حق موافق یو جزیه د حق نه پرېږدي یا د ما عفو کی قسمې کړي چا سره او یا د راشي انتقام دی واخلي. ولم يقم الیه احد یو قسم پانا صدام فناشدهم الثانیام دویم کرت کے رحمت للعالمین مطالبتی کئیں انشدکم باللہ و بحق علیکما تخص پخاطر و زمان چی پتاسو کم حق دے داغی پخاطر چاہتا کہ میں تیزا خبر کیوی سوک میں پس پیڑم سا وحلیوی پادی سی فلیقص منی ماند انتقام واخلی فلم یقم الیہ احد بیم کرتم سوک پانا سبل فناشدهم الثالثات دیم ضلورت اعلان کی اعلان خاطرو کئی زمد حق خاطرو کئی کچاہتا میں سویلی سا حقیرہ پادی سی ماند انتقام واقعی من قبل القصاص فی القیامہ مخشد قصاص دا قیامت دورزن چکیاں قیامت کی رانا غوارے نرازی دی دنیا کے حق واقعی فقاما من بین المسلمین شیخ کبیر مسلمانانو من سے یو بوڑا انسان سنگریو یقالو لہو عکاشا چداغنم عکاشاوم فتخط المسلمین حتی وقف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل کو پوگوی قدمون آڑول زی باندے در رسول اللہ مبارک مخت تورا غلطہ ودلیدم پاسے دا عرض کے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ مور و پلار میں درنا قربان شہد اللہ رسول علیہ السلام لولا انك ناشدتنا مرة اخرى ما كنت بالذي يقدم على شيء من هذا بار بار خدای تعالی حق او خپل حق باندې مطالبه کینوم نو ما جرأت وکولو چې خپل هغه خبره پیش کړم بدل درنه واخلم او تاسو بار بار لګیاي د خدای تعالی خاطر پیش کوئ خپل حق پیش کوئ مجبور شم زدر تر عالم کنتم معکم کی غزاتن سر یو غزوه کی روانم چی غزوه تروام فلما فتح الله عز وجل علينا كلت فتح ملو شوام ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم كنا بالانصراف حازت ناقتي ناقتك فنزلت عن الناقة ودنوت منك ليقبل فخذك یا رسول الله چکل واپسی وا زما د اوخه چوا د اوخه سره یو ځای روانه وا زه د اوخه نه خوش شوم تا ته در نږدې شوم لیو قبل فخذک ولکم چې کله ما دا پتون خلون فرفعت القضيب فضربت رسول الله ضربت خاسرتي تا امسو چکړه او زدي پتشي وهلم ولا ادري كان عمدا منكم اردت ضرب النساء وز پوی نه ما چې دا گزار او خي تورکو زو لګیدم او که قصدن چې زو وهلم دا سیو گزار دې زو وهلم رسول الله مبارک فرمایل اعيدك بجلال الله يتعمدك رسول الله بالضرب انا غوالم د خدای په لوی ذات او جلال سره خدای رسول دی ظلمن بچا گزارو کی ما قصدن نہیں وحلے ما بوخ وحلے تب لگے دلے قصدن میں نہیں وحلے یا بلال انطلق الى منزل فاطمة واتنی بالقدیم الممشوق اے بلال سے بلال شاہ چکم غزوہ یاد ہے غزوہ بدر دا آگے کی تمام ساتھ چما وڑی وام ام سات فاطمی بی بی کرد ورش فاطمی بی بی نام ساروڑا فخرج بلال من المسجد بلال حبشد مسجد نبوی نوتا ویده على ام راسی وهو ینادی او دا اقتاللہ سی پسرو کپڑی پندی خیو دا مدینی منوری کسو کی چغی والیم
هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعطي القصاص من نفسه. سید مدینی منوری خلق راشی محمد مصطفیٰ پامسا والے کیگی و دخپل ځان نه بدل ورکی قصاص ورکی راش. یا عکاشت سوالو کئی چی معافی کی یا تاسو ور تخپل شاگانی ونی سیتی عکاشا گزارو کی محمد مصطفیٰ بچی. فقرع الباب علی فاطمہ فاطمی بی بیتے دروازہ اٹھکولا آواز کی یا بنتان رسول اللہ ناولین القدیب الممشوقا. اے در رسول اللہ مبارک لوری نبی علیہ السلام امسارا تراکا. فاطمہ بی بی ورتو یا بلال وما یصنع ابی بالقدیب ولیس هذا یوم حج ولا یوم غزاتنا. بی بی فاطمہ عرض کہیں بلال زما پلار پتنی ہم سا سکی دام سا کو سفر کی اڑی یا حج توڑی یا غزات توڑی. اس خود غزات ٹیم ندے دا حج ٹیم ندے مبارک بیمار دے پسبانی سشی کہیں. بلال حبشی ورتو یا فاطمہ تو ما اغفلکی عما فی ابوکی. زتا حیرانم اے فاطمی ست خبر ای نستاسو پلار پا منبر ناس سے او سڑے تنتقاط خلی گزار پی گئی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودع الدین و یفارق الدنیا. اے فاطمی تس خبر ای آش نبی علیہ السلام خلقنا مدفی خلی او دنیا نروان دے ویعطی القصاص من نفسه زان بدل کی قصاص ورکی. بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائی یا بلال ومن ذا الذی تجیب نفسه ویختص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا سوک دے چی نبی علیہ السلام گزار کے ادزان بدل پتیا خریدات واجبت سڑے. یا بلال قل للحسن والحسین یقومان الى هذا الرجل فیختص منهما. اے بلال سے حسن و حسین کچھ نشت بار بچر تک کسو کیو کرزا ور پسیم اغد واڑا پیدا کھو جتغی سڑی دوڑن دی ادروا رسول اللہ مبارک بانی گزار مکوا یا حسن وہا یا حسین وہا. ولا یدعانی یقتص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زما بچیان حسن و حسین دوڑو تد چوایا چی مور بی بمداز چوائی پام کوئی چی گوری پر رسول اللہ مبارک گزارو نشی تاسو دوڑے پری نکتائی یا دی تاسو وحی یا دی باقیو کی. بلال سے بمسار اولا رسول اللہ مبارک تیور کلا. نبی علیہ السلام حسن و حسین و ترال عکاشا رضی اللہ عنہ تویا عکاشا آذان نحن بین یدیک فاقتص مننا. منگا تولا جو منگنا بدل واخلا. حسین رضی اللہ عنہ پنسلن ماشم دی حسن رضی اللہ عنہ وکلن ماشم دی. مونگ باقی گزارو کا خوب امام الانبیاء گزار مکوام. ولا تقتص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ مبارک آدھا ٹیم کے صدیق اکبر سے روڑن دشا عمر فاروق روڑن دشا اور کاشر رضی اللہ عنہ آغیم نمانی حسنینم نمانی. رسول اللہ مبارک و فرمائیم دیا ابا بکر وانت یا عمرو اے صدیق سے بے عمر سے بزی لار شئی جمقی نلری شئی. قد عرف اللہ مکانکما و مقامکما ساس و شان و محبت سے تعالیٰ کی جنتا. مقام علی بن ابی طالب حضرت علی سے بروڑن نشا. یا عکاشان فی الحیات بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تتیب نفسی ان یدرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذا ظہری و بطنی اقتص منی بیدکا وجدنی میام. حضرت علی سے بروڑن نشا. اے عکاشا تا تا پتر چیز جنگ پا میدان کے ماد نبی علیہ السلام وجود دا کافرو گزارتم بچے نہ دے. زان میں مخی کھڑے دے زان میں زخمی کھڑے خودے میں بچ کھڑے دے. ہرگز دانا منم چیزنی موجودی موقع محمد مصطفیٰ دی گزار کی گی واقلت یو گزار وحلی کزما شاہ وحی کزما خیٹ وحی او دررا واقلت سل دوری میوا
ولا تقتص من رسول الله در رسول الله مبارک نه بدل ما خلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اقعد، اے علی صاحب کینا، عرف الله عز وجل مقامك ونیتك، تاشان و نیت الہ العالمین پی جندام. مقام الحسن والحسین رضی اللہ عنہما حسنین مبارکان بیارا قاسد لیا عکاشا لیس تعلم انا ستا رسول اللہ، پتنند منگ رسول اللہ نوسینیو والقصاص مننا کا قصاص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمونگ نا بدل قدس دے لکہ دا نبی علیہ السلام بدل و پمونگ گزارو کا. فقال لهما صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اغد وارو تفرمائیو قعدا وما شمانو تاسم کینئی. یا قررت عیدی اے زمان سرگو یخوالو اے قرگرانو بچیانو کینئی. ولا نسی اللہ لکما هذا المقام، الہ بستاسو دا مقام یاسو نباسی حالات پدې شرکان شوي، تاسو پدې وړو وړو زادونو زما دوړندې گزار قبلوي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عكاشا ادرك ان كنت ضاربا، ما فينك يو گزار کے بس گزار دیو کا. قال يا رسول الله ضربتني وانا حاصر عن بطني، تاچ کما گزار کو ناغه وخت زما خېټلو سوا. کشف عن بطنی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مبارک دا خپل لمن اوچت اکلا. وصاح المسلمون بالبکا، مسجد کے صحابہ چغے جوڑے کی پجڑا بن. وقالوا ترى عكاشا ضارب رسول الله، یو بلتوی تاسو سوچ کئ نن عكاشا په نبی علیہ السلام گزار کئ. ولما نظر عكاشا الى بياض بطن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کلچو کاشد رسول اللہ مبارک دیس پینو جتو قتل لم یملک من کب علیہم وقبل بطنہو، کی اختیار پر رسول اللہ مبارک راکت شوز مبارک خیخ کل کا. وہو یقولو فرمائلیم فداک لک ابی و امی، مور و پلار میں در قربان شاہ. ومن تطیق نفس و یقتص من کا، سوک باغی چی وسوشی چی تانا بدل واقلی. وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم امان تقریب و امان تعفوا، یا بگزار کے یا برا تعفو کی. وقال قد عفوت عنکا، عفو میں در تکڑی دام. رجاء یعفو اللہ عنی فی القیامام، امید دے کو مچما تبخل تعالی عفو کی. رسول اللہ مبارک فرمائل من اراد ینظر الى رفیقی فی الجنت فلینظر الى هذا الشیخا، کسوک زما پا جنت کی رفیق تکورین آغد عکاشا رضی اللہ عنہ توگورین. وقام المسلمون مسلمانان را پاسدل فجعلو یقبلون ما بینا عینی عکاشا، شروع شل عکاشا رضی اللہ عنہ تفیق قلول وویل توباکا شالی تالردا نلتت درجات العلا و مرافقت رسول اللہ، عمر الوڑ مقام تو رسیدے در رسول اللہ مبارک در جنت مرگرتیات نصیب شوام. دا واقعہ کی رسول اللہ مبارک امت آخری تعلیمات آئی. قصاص دا مخلوق کی بچابان صحق پاچی دا گزار یا دا کنزلو یا دا نور خبرو دا مال داغی انتقام واخلی دنیا کی ورخی کسی ورطوئی چه ما تعفو کا او یا د خپل بدل او انتقام نه واخلا. کنه د دغه بیا باغ دنیا کې دې په عوض باندې نیکی کټ کیږي. دا کمال اتباع رسول الله مبارک په دې حالاتو کې چې هغه دې خپل حق یا عفو غواړي او یا د هغه انتقام څخه ودرېږي، دا ګران کار دی. بڑے حضرت سے مبارک یو مجلس کې یو وړو کې معصوم او هغه جذب شوی او د ډیر جذب کې چې هغه چغې والي او منډه کړه. مبارک صاحب رحمت الله علیه بیمارو، هغه په خپل لاسونو ورولوي دو ډیر زیات خوب، نو دا هغه ډیر درد او د خوګوالي د وجنه هغه د معصوم یو سپېړه ووهه، یو سپېړه یې ووهه. بس یو دم دا سوچ ورغی او دا واقعا ورته رایاد شوه. بس مبارک په ژړا شو او ویل چې دا معصوم راولئ
او یا دې ما ته بیرته عفو وکړي یا دې په ما باندې بیرته څپېړې ګزار وکړي، ما نه د انتقام واخلي. هغه ماشوم خو وړوکی و، هغه ډېر د حیا نه خبرې نه شوې کولی، هغه ژړل. بیا مبارک صاحب رحمت الله علیه هغه مبارک اول د خپل سات را واخیسته، دا هغه ماشوم ته ورکړي چې دا واخله، که په دې خوشحاله شي او ما ته عفو وکړي. هغه یې واخیسته، د هغه ژړا نور هم تېره شوه. اوس داسې ویلی نه شي چې ما عفو کړي، په خوله ویلی نه شي. بیا یې ژړل مبارک او دې مریدانو ته یې وی چې یا راته ترېنه عفو وغواړئ او یې راولئ چې ما پسې چېړه ووهي. هغه خو جذب هم و، هغه ژړل. بیا دا خپل څادر لرې کوي، دا څادر مې ورته ورکړي. بیا هغه نورم ژړا زیاته شوه. عفه خو ویلی نه شي، زړه کې عفه ده، په خوله نه شي ویلی. مبارک صاحب ژړل وی چې یا دې عفه راته وکړي یا دې راشي ګزار دې وکړي. بیا مبارک چوغه په غاړه وه، ښایسته چوغه، هغه یې وایسته وی دا ورته ورکوي. ماشوم ته چوغه ورکړه. هغه بیا هم نور هم هغه شان ژاړي، هغه د عفو اعلان نه کوي. بیا مبارک صاحب خپل پټکی را کولاو کو، سرتور سر کېناسته، خپله ټوپۍ پټکی ورته ورکړو. بیا دا کسان ورغلل او ماشوم ته یې وویل چې په خوله دومره ووایه چې ما عفه کړې ده. ګینې مبارک صاحب حالات نور ډېر زیات نازک دي او ژاړي. بیا هغه وویل چې ما عفه کړې ده. هغې نه بعد بیا د مبارک صاحب زړه ارام شو. کمال متبع د سنتو هغه مبارک صاحب رحمت الله علیه چې هغه یو کړه سکو هغه او د ذاتیاتو په لحاظ سره چې دی خو کړی وی وهه، تعلیم خو مقصد نه و دغه هغه ذاتیات انتقام یې دغه شان ته بیرته او که بل څوک یې والي هغه به د ادب دپاره و، تعلیم دپاره و، خو د ذاتیاتو دپاره چې ګزار ته شوی دی، دا د ډېرو سالکانو د وړاندې دا واقعه شوې ده چې مبارک صاحب رحمت الله علیه د انتقام دپاره په خپله ځان پیش کړی و چې راشي ما باندې د ګزار وکړي. د دنیا د مخلوق د حقوقو نه چې هر قسم حق په چا باندې پاتې وي، د هغې کوشش تاسو هم کوئ، مونږ به هم کوو. هغې د عفوې په دنیا کې مطالبه ورنه وکړئ چې عفو وکړي او یا د هغې انتقام ورکوي. ما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم اجرنا في الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد.